هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شم، زم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو، فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو، وی د دې معاملې ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله راغی وی مال خو ایران کړه تلل شته پیغام ولېږه کې دې شي تعالی درکې. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه جواب راغی، وی د دې معاملې ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار ورته وکړو. بل صحابي واغه د فاطمه رضی الله تعالی تاسو کو نبی علیہ السلام هغه تم جواب ورکړل ورنکړه. علی رضی الله تعالی عنہ د ساره تو خان شړ دی تلو دی خبر وکړه، یاره مونږ له خیران کړه کې دې ش علي رضی الله تعالی عنہ ورکی. دوی لاړ علي رضی الله تعالی عنہ خبر ساره کې خان سره ول دوی ورته علي ته د فاطمه تاسو ولې نه کوي؟ دا غي تاسو کې نبی رسول الله تعالی درکې کنه. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما سره دې سو زه په سبا باندې تاسو کما، زه خو نه مہر لرم نه کور لرم، نو زه به دا غي څنګه تاسو کوم. علي رضی الله تعالی عنہ خپل کورم نو د نبی رسول الله سره په جمعه کې پاتې کېده، د نبی رسول الله د ترز جمعه کې پاتې کېدو، زما سره کور نشته نور څه نشته، زه دا غي تاسو څنګه وکم؟ نو صحابه کرام ته فرمایل نبی رسول الله ډیر مهربان دي او تاسو د ترز ویل کې دي چې تاسو راډو حسابونه کې تاسو وکړه، کې دي چې دا تاسو درناړو نبی رسول الله مونږ کې هغه ټیک ته راغی. چې کله راغی نبی رسول الله سلام وځي صحابه کرام ولګو دوی ورته ورشه شابه ورشه. نو چې درال د نبی رسول الله سلام خواته کې لاستو نو شرمېده د شرم نه غوونه کو اسمونه نبی رسول الله ته علي سره راغلی او رسول الله تاسو خواله راغلی ومنو ښه ایسونه د شرم غوونه کو را پاسې واپس راغی. هغه ورته تاسو کوی چې چل دی کو مال ته خبره نشو کړې ما سو نه وی ما خو نشو ویلې ښه بل ورځ بیا ولې کو لاړ شي کنه ورشت تاسو یو کنه. علي رضی الله تعالی دوباره په بل ورځ باندې بیا ورغی چې بیا ورغی بیا نبی رسول الله سلام تاسو کو علي سره راغلی او د الله پیغمبر سره راغلی ومه ناس را پاسې د بیا غوونه کو د حیا د وجنه بار صحابه تاسو کو علي سره چل دی کو زه نبی رسول الله سلام ته نشم ویلې زه نشم ویلې زه ورته څنګه وام چې فاطمه مال راکا. صحابه کرام بیا ولې ورشي شابه ورته دې چې لاړو نبی رسول الله پوه شو، نبی رسول الله شو پوه شو یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو هغه په تاسو باندې راغلی کو نبی رسول الله سره علي رضی الله تعالی عنہ سره غلی رچت کړه الله پاک پیغمبر او په دې راغلی خو تاسو ته ویلې نشم دې د پار راغلی ما دې د پار راغلی ما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علي فاطمه بزتا ته درکما خو چې لومبه زه د هغې نه تپوس وکړم زه د فاطمې نه تپوس وکړم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده. ګوره نبي علیه السلام څه فرمایي زه به د فاطمه نه څه وکړم تپوس وکړم. او زمونږ غیرت یو دی که نه د پښتنو د لور نه د نکاح تپوس دی نه لږ ته وایي ته ځان له خوښ چال درته زه رشته وکړم خو د لور متعلق نه ته به د لور نه تپوس کوم دا خو بېغیرتي ده دا خو پښتونولي ده. زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله که خوشحاله نه ولې دا لور دی دا انسان نه دی دا حق نه لري ته د نبي علیه السلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبی علیه السلام د لور نه زیات حیاداره ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیات حیاداره ده. یا علي زه به د فاطمې نه څه کوم تپوس کوم بیا به زه تاته جواب درکړم. نو او دا مسله واورئ ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده عاقله جینۍ ده دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده پلار یې بار نکاح ورله وکړي دا نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي دا نکاح شوې نه ده. پلار یې ورته وایي ما تاله درکړې ده هغه وایي ما قبوله کړې ده څه شی قبله څه شی هلته چې چا نکاح کېږي خو خبره ده عاقله ده بالغه ده اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی هغې رضا پکې شرط دی دا نکاح سره کېږي نه چې هغه خپه خو جهالت سره به څه کوي. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله د مور خور ترورې وه د هغې نوم هم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور وه ده مشره خورې وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور راوغوښته دا ترورې وله راوغوښته وایي زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده ته یې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده. او دا مشره ښځه وه د نبی علیه السلام ښینې وه او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سروکار به کوي سره به مشوره کوله دا ډېره پوهه ښځه وه بردباره ښځه وه امانتداره ښځه وه خبره به په امانت کې ساتله. نو نبی علیه السلام د خپلې ښینې ته وویل ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پې خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده. نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله وی خورزې ستا بابا ستا نکاح ستا د تره د زوی سره کوي دا خپل د تره زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا
د علي رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشاله کو خوشاله نه فاطمه رضی الله تعالی ترور ته ویل وتروري دا خبر به خپل بابا ته پخپل وکم دا ورته زه پخپل وکم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسته د یو ځای په کټ کې او داسې په دې وختو کې ورلا په دې ګیر مبارک کې لاس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره لاس ولوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی فاطمه زستا سره یو مشوره کوم زستا سره یو مشوره کوم مال جواب راکا نو فاطمه رضی الله تعالی فوش چې بابا می سوای ما ته خود ترور په خپل باندې سوال جواب میلو شو کړه نو فاطمه رضی الله تعالی ته وی بابا رضا ستاده خو ستا په جدای باندې خفایما ستا په جدای باندې سیما خفایما ستانه می زړه نه کې چې ستانه جدا شمه او نور ما خپل اختیار ته درکړ چې ستا څنګه خوخه ده هغه شانتي زما خوخه ده هغه شانتي زما خوخه ده په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی ځکه نبی اسلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل ای فاطمه ستا متعلق په بیا د الله سره سکوما مشوره کوم ستا معاملې زم په الله باندې فریدما چې الله سوي زما هغه شانتي وکما فاطمه رضی الله تعالی د نبی اسلام سره ناس ته چې په نبی اسلام د وحي اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندي مبارک باندې خولي رالی چرالی جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته فرمایي وای د الله پاک محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علي رضی الله تعالی سره خوشاله دي د اسمان تمامي فرشتي خوشاليږي چې د فاطمه نکاح د علي رضی الله تعالی سره کیږي دا وحي راوړه چې کله دا وحي راوړه او دا وحي اثر ختم شو نبی اسلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالى د علي رضی الله تعالی سره کوي ستا نکاح د هغه سره کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوي ته وروته بار ته وروته او منبر ته وخته او په منبر باندې بیان وکړو او ښکارای وی ما خپل لور فاطمه علي رضی الله تعالی ته نکاح باندې ورکړه ما علي ته نکاح باندې ورکړه او علي رضی الله تعالی ته فرمایل وی علي فاسد مہر بندوبست وکا د مہر سوکا بندوبست وکا علي رضی الله تعالی فرمای وی د الله پاک محبوبه څومره مہر وګورم څومره مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی 400 درهم دا وګوره علي رضی الله او دا زکه چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا غي مہرم 400 درهم دا غي د نور مہر بم سوري 400 درهم لاشه 400 درهم مہر وګوره علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوب ما ته منظور ده ما ته فاطمه نکاح سره منظور ده